د ټیکنالوژي ټیک او تاریخي ویډیوز لپاره زموږ د یوټیوب چینل تاریخ ټیکنیکل سبسکرایب کړئ او سره په څنګ د ګنټۍ بټن هم ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم دوستانو چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاستو. راځو د ویډیو د شروع کېدا په طرف. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دا درښیم چې موږ په موبایل کې چې له موږ هر څه څنګه تصویران ډیلیټ شوي موږ یې څنګه راوستی شو او د چیش په ذریعه راوستی شو. زه به تاسو ته دا در وښیم چې موږ کې څونه تصویران ډیلیټ شوي چې کار رقم تصویر هغه موږ بیرته رااخیستی شو او خپل موبایل ته موږ راړوی شو. هغه به د چیش په ذریعه موږ راړو. نو به څنګه راړو؟ که داسې وکړو چې موږ اول لوار چیرې لاړ شو؟ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې موږ لاړ شو موږ به سرچ ورکړو DISK DIGGER. دې ته چې موږ سرچ ورکړو موږ به اوس سرچینګ به ورکړو. دا د له ما سره ستا اپډیټ ده چې اپډیټ ده نو موږ سره ستا په موبایل کې را سره شامله ده تر اوسه پورې او داسې ده دا له ما سره په موبایل کې شامله ده. اوس به تاسو وګورئ چې زه کم تصویران ډیلیټ کړم هغه تصویران زه بیرته راخیستی هم سمه. ته ګورئ دوستانو زه دلته 2 3 4 تصویران ډیلیټوم چې بیرته هغه تصویران زه څنګه راخم د چیش په ذریعه راخم. اخوا ما تاسې در وښو چې زه د دې شي په ذریعه راخم. دا ورته ګوره دا 15 تصویران ما ډیلیټ کړو. اوس به زه دا د ډیلیټ کړم او بیا یې زه د هغه په ذریعه څنګه راخیستی سمه. دوستانو ډېر اسانه کیسه ده دا ما خلاص کو. دلته به دا خپل سرچینګ سټارټ تاسو څه ټایم دا و او دا وینئ ریکوري څه ټایم دا راوړئ خپل ریکوري چې څو تصویران تاسو کې ډیلیټ شوي او هغه تصویران به تاسو ته ټوټل هم تاسو تر مخه ښکاره کړي چې کم تصویران له تاسو ډیلیټ شوي دي او له موږ کې چې کم تصویران ډیلیټ شوي ولو هغه دا موږ تر مخه راغلو چې تاسو مخ ته هم ریکارډ ډیلیټ کړی هغه هم تاسو ته راځي او کم ټایم چې تاسو میمر کارډ واچولی او میمر کارډ مې بیرته د هغه دا موبایله کاږلی په هغه کې هم تاسو ته ټوله تصویران کتی شي چې څنګه تاسو میمر کارډ موبایل ته واچوو بیرته میمر کارډ له موبایله وکاږو نو په هغه کې هم ټوله تصویران دي. تاسو تصویران د هلته په چیرې دغه ډیک کې راځي چې هر څومره تصویران دي هغه هم د میمر کارډ ریکارډ هم دلته د ټوله درته راړي. نو دا د 1 2 3 نور هم د لیسل 4 5 2 دانې به نور ولو هغه هم څه د لیک کې پراته دي ټوله تصویران. نو چې بیا چې تاسو دا وکړو بیرته به ریکوري باندې ووایي. ریکوري چې مو چې کوم ځای تاسو ووایي په هغه ځای به باندې ووایي سیو ټو فایل. موږ په فایل کې دلته سلیکټ وو سلیکټ سټوریج زه په دا ګروپ هغه کې کوم په دې فولډر کې ما سیو کړو دا دوی سیو سولو دا درالو ریکوري کمپلیټ سول د نثینګ ورکي ریکوري کم ټایم کمپلیټ وسو. نو تاسو راتلی سي کته سي الله دا تصویران راغلي دي نه دي راغلي څنګه سیستم ده دا د تاسو راغلي فایل ته په فایل کې وګورئ دا د سټوریج ما خلاص کو ال ورته لیکل دا د تصویران راغلي دي. دوستانو وی ګورئ خپل ویډیو اور مننه دوستانو تاسو ما ویډیو تر اخره پورې وکتله او زما چینل هم سبسکرایب کړئ. د خدای په امان ان شاء الله په دومره ویډیو کې بیا سره ګورو که ژوندي وي.